السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة اتاویا نمبر آیت رسیدلیو او خبرم د یهودو بارک روانه وه. الله د یهودو ډلې ذکر کولی. یو ډله د هغوی د مولیانو وه او دویمه ډله پسې بیا د منافقانو ده. په یهودو کې منافقان ومو، نو بله ډله د هغوی عوام خلک چې کم دي چې هغوی ته امیون ویلی کېږي، انپړ. هغوی خو د سره په تورات باندې پوهه نه دي، بس دغه د دروغو ارزوګانې دي او په دروغو پسې روان دي. وانهم الا یظنون، الله دوی په ګمانونو کې پراته دي، نه دي دوی مګر ګمان کوي، او ګمان حق خو نه دی او نه ګمان د حق مقابله کولی شي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه ډله ذکر کوي چې د عوامې په دې ګمراهۍ کې اچولي دي. او عوام په ګمراهۍ کې څوک ورچوي؟ مولیان، مشران. دا یاده کوي خلک چې ګمراه کېږي نو دا د دوو قسم مشرانو د لاسه، یا دینی مشرانی یا دنیوي مشران. چې کله دنیوي مشران ګډوډي نو د هغوی کشران هم بیا ګډوډي، او چې کله دینی مشران مولیان علما ګډوډ شي نو بیا عوام هم ګډوډي. اوس الله هغه خلک ذکر کوي چې دوی به دې ګمراهۍ کې وراچولي دي او هغه د دوی مولیان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بس تبعید دا کسانو دا پاره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. دا اوس هغه تحریف ته دي، د تحریف لفظي ویلی شي، یعنی لیکل کوي په خپلو لاسونو. لیکل خو دا خلک کوي، خو په بدن کې لیکلو دپاره لاسونه استعمالیږي، ځکه لاسونه ذکر شو. ویل، د ویل په باره کې بیا د علماو مختلف اقوال دي. مشهور دا دی چې ویل الهلاک و دمار ته ویلی کېږي، تباهي ته ویلی کېږي. او بعض علما ویلي چې دا ویل دا وادن فی جهنم، دا په جهنم کې یو وادي ده، یو کنده ده. چا ویلي دي الویل سخت عذاب ته ویلی کېږي، چا ویلي دي شر ته ویلی کېږي، چا ویلي دي غم ته ویلی کېږي. خو د دغې تباهۍ په خوا او شا کې تاویږي راتاویږي، که ته عذاب والی، که ته غم والی، که ته جهنم کې کنده وی، که ته سخت عذاب دی، خو هلاکت ته د هغه چا دپاره. د عربو عادت ته دا ټکي استعمالی دي. نو تباهي د هغه چا دپاره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. که صرف کتاب لیکل وی عام، نو د عام کتاب چې نه دی مراد، دوی د الله په کتاب کې ګوتې وایي، یعنی مسله د دین سره تعلق ساتي، دوی د الله په کتاب کې تحریفات کوي. بل جرم یې دا دی ثم يقولون هذا من عند الله. بیا وی دا د طرف د الله نه دي، یعنی څه چې دوی لیکلي دي دا د الله د طرف نه راغلي، دا دوی د عوامو ته وایي. او ځکه هغه عوامي په پالتو ګمانونو او په دروغو پسې روان دي او په ارزوګانو پسې، ځکه چې مشران صاحبان هغه دا دي او هغوی ورته په خپلو لاسونو باندې لیکل کوي، د الله په کتاب کې ورننه باسي
او بیا ورته وایي هذا من عند الله، دا د چا له طرف نه دي؟ د الله له طرف نه دي. دا کار کوي ولې؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، د دې دپاره چې واخلي په هغې پیسې لګي. مخکې د یهودو د مولیانو دا صفت بیان شوی څو ایته مخکې چې هغوی کې دا کار و چې د دنیا د پیسو دپاره او دنیا د لالچ دپاره به هغوی په دین کې ګوتې وهلې راوهلې. او داسې ګمراه مولیان په دې امت کې هم شتي چې هغوی د دنیا دپاره د خلکو د لحاظ ساتلو دپاره د الله په دین کې تبدیلیانې کوي. قرآن او حدیث تا وایي راته وایي. نو ثمنا قلیلا مطلب څه دی؟ ټوله دنیا هم لږه ده. اوس سوال دا دی چې الله ولې دې ته لږه ووایي حالانکې ښه ډېره د دنیا لږه خو نه ده، دوی ښه مالونه پکې ګټلي. نو جواب دا دی چې لږه یې ورته به دې ووایي ځکه چې دا فاني ده، او فاني شی که هر څومره ډېر شي خو دا لږ دی. ځکه مه دوکه کېږه په دې یو څو روپو باندې د جیب کې چې سره پرتې دي. دا که ته په کروړاو هم ځان سره کېږي خو دا لږې دي. بله دا چې لږې ورته په دې ووایي ځکه چې بې برکته دي، حرام دي، او حرام که ډېر هم زیات شي خو دا لږ دي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، الله ختمی سود لره او ډېری صدقاتو لره. دلته مطلب برکت. په حلال مال کې برکت په حرام کې برکت نه وي، نو ځکه ورته الله لږ ووایي. او لږه ده د آخرت په مقابله کې. که ته ټوله دنیا راوالې او د دې دنیا په شان یو زر چنده پسې نور کې که نه، نو دا د آخرت په مقابله کې لږه ده. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، بس تبعی د دوی لره د وجې د هغې نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی. دوی معنی دا ده، یو معنی دا ده چې دوی دپاره هلاکت دی د دغه څه د لاسه را دوی چې لیکلي دي، یا دوی به تباه کېږي یا دې د لاسه. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی دا آیت نازل شوی دی د مشرکانو او اهل کتابو مبارک. او بعض علما وی چې دا عرب نو په مدینه کې چې کوم اوسېدو، مدینه کې څوک وو؟ اوس او خزرج، دا مشرکانو. یهود اهل کتابو دوی سره کتابو، نو هغه دا مشرکان نه وو پوهه، دا خو علم والا خلک و پوهه ورسره وه. نو دوی به دا کارونه کول، دا کتابونه به یې لیکل د خپل د طرف نه، او په دې به د عرب او د خپل عوام دا به یې دوکه کول چې دا جي د الله د طرف نه دي، د دې دپاره چې په دې باندې پیسې واخلي. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو پیر وی ای مسلمانانو تاسو څنګه د اهل کتابونه تپوسونه کوئ د مسلو مبارک، او ستاسو په نبي باندې چې کوم کتاب راغلی دی هغه خو تر و تازه دی، لا وخت پې نه دی تېر شوی. وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا. او الله تاسو ته نه دی ویلي په دې کتاب کې چې اهل کتابو په خپلو کتابونو کې تحریفات کړي دي. وکتبوا بأیدیهم الکتاب، او په خپلو لاسونو باندې پکې لیکل کړي دي. نو څنګه تاسو هغوی ته واپس کېږي؟ ځکه داسې څوک نشي ویلی چې د تورات یا آسماني کتابونو نسخو کې یو مکمل داسې نسخه شتي چې هغه به د الف نه د یا پورې ټوله برابري. ها بعض علما وایي چې کیدی شي یو نسخه برابري، خو نسخې خو ډېرې دي، خو د هغې پته نه لګي، ځکه چې هلته دوی پکې ګوتې ډېرې وهلې دي. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دوی لرا دا غین چې دوی کم کسب کوي، یعنی څه چې ګټي. نو ګوره دا ویل ټکی د آیت کې څو پیرې راغی؟ 3 پیرې.
هلاکت ته هلاکت ته هلاکت ته. نو د دوی کارونه هم دا دي، ګوره یو د خپل طرف نه لیکل کول، دویم د هغې نسبت الله ته کول، دریم په هغې باندې دنیا اخیسته. جرمونه یې دا دي. نو ځکه ویل ټکی دا په دې ځای کې څو پیرې استعمال شو؟ 3 پیرې. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت ته دوی لره د هغه څه نه چې دوی یې ګټي. د دغه مال د لاسه به دوی تباه کېږي او دغه مال به یې تباه کوي. اوس الله مثال پیش کوي. مخکې ووایي چې د دوی عوام په څه پسې روان دي؟ ارزوګانو پسې او په دروغو پسې. نو یو دروغ یې دا دي، وقالوا وویدوی لن تمسنا النار، هچری نبرارسی منتور الا ایاما معدودا، مگر یو سورزی شمارلی شوی. منگ با ورته نجو که یو سورزو دا پارا بزو. دا وسو گره دا گوی اگا دا دروغ اگا ارزو دا او دروغ دی چو دوی پسی روان دی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، منگ تبور دی وسو رزو دا پارا را رسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یهودو با دا خبر کوله چی دی دنیا جون وزر کاله دی، دی دنیا جون وزر کاله دی، او اللہ با منگ لعذاب را کئی دا هرو زرو کلونو پا بدله کی یو ورز. نو انما هي 7 ایام، دا سو رزی شوی وو رزی. نو منگ با وو رزو دا پار جہنم تزو بیا بتی روزو. بل یو مشهور اثر او روایت دی کی دی چی دوی چی منگ با سلویخ تو رزو لزو، صرف پا منگ سلویخ رزی پا جہنم کیو بیا بتی روزو. سلویخ رزو لولی زی وی دا زمانگ دا مشراون دا جی کمی کوتاہیانی شوی دی دا بداغی پا بدلکی منگزو. او سم د ځوان زامنو داسې خبرې به یې کولې دعوې. وقالوا رابشي وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت ته به نه ننوځي مګر یا یهودی یا نصرانی. دوی به یهودی، نصرانیان به نصرانی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله خاص خلک یو، موږ د الله زامن او دوستان یو. دا د دوی هغه د دروغو ارزوګانې دي. او په ارزوګانو باندې خو کار نه کېږي چې یو سړی وایي چې یاره زه به امیدونه ساتم او کار به روان. رب العالمین په دې باندې قرآن په نورو ځایونو کې هم رد کړی دی چې په دې کار نه کېږي او نه د انسان له فایده ورکوي. لیس بامانیکم، دا خبره د ارمانونو صرف نه ده، د ارزوګانو نه ده، عمل په کار دی. زمونږ په دې امت کې هم بعض دغه دي چې ستې ډډې لګولي دي. زما پلار وی مفتی و، بس پرېوځه، پلار دی مفتی و، هغه به تا هم جنت ته بوځي او دغه خاندان به دله ټول بوځي. په یو بچي باندې وی سبق ووایه، بیا یو روایت پیش کوي چې هغه سندن نه دی ثابت. وی هر قاری به ځان سره 10 کسان د خپلو 10 ته یادې که نه 10 کسان به جنت ته بوځي خپلوان. دا روایت سندن کمزوری دی. او موږ جدا کړي او موږ دغه کړي قیسې بس زمونږ مشرانو به کول که نه. نو که مشرانو اول پته نه لري کړي یې که نه دي کړي، خو زه کړي دي او هغوی خپل عمل دی. را به شي دې صورت کې تلک امتون قد خلت، دغه یو ډله ده تېره شوې ده. او عرب وی لیس الفتى من یقول کان ابي ان الفتى من یقول ها انا ذا. ځوان هغه ځوان نه دی چې د پلار نیکه قیسې کوي، ځوان هغه دی چې وایي زه دې سیمه. پلار نیکه قیسو ته ځوانان نه پرېوځي. او زمونږ پلار نو سخت میلمه دوست سړی و، ته ته د هغه کیسه پرې ته څومره اوبه وکړې. زمونږ نیکه دی الله وبخښي، هغه به تهجد هم کول هغه ځان له کول که ښه سړی و الله دې وبخښي، خو ته څه کې
نو په ارمانونو، په ارزوګانو، په قیسو، په تشو امیدونو کار نه کیږي. امید به ساتو د الله نه، ما مخکې خبره کړې، خو عمل به کې، کوشش به کې. حدیث کې داسې راځي، امام احمد امام بخاري راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وی چې کله خیبر فتح شو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یو ګډ ورکړی شو د یهودو له طرف نه، پای کې ورته زهر اچولو. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی اجمعوا لی من کان من الیهود ها هنا، دلته چې څومره یهود دي راجمع کړئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاسو پلار څوک دی؟ هغو ته فلان وی کذبتم، دروغ مو، بل ابوکم فلان، ستاسو پلار پلانې دی. هغو ته رښتیا دي وی، هغوی ومنله چې راولنۍ خبره زموږ څه وه؟ دروغ وه. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی که زه تاسو نه تپوسونه وکړم د یو څو خبرو په باره کې رښتیا به وایي؟ هغوی یو نعم یا ابوالقاسم، موږ به ښه رښتیا وایو. او که موږ درته دروغ ووایو نو ته به موږ داسې وپېژنې لکه د پلار په باره کې چې تا زموږ دروغ وپېژندو. دا اوس وګوره، بدبختۍ ته ښه پوره علم دی د دوی سره، خو چې کله سړی زد او عناد او حسد روالي نو د کم ځای نه کم ځای ته ورسي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي جهنمیان څوک دي؟ وی موږ به پکې یو نکونو فیها یسیرا، موږ به پکې یو خو یو څو ورځو له به ورځو، بیا به پکې تاسو رانه پاتې شئ او موږ به ترې واورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اخسئوا، کورې شئ، والله لا نخلفکم فیها ابدا، په الله مې دې قسم وي چې تاسو به شاته په جهنم کې موږ پاتې کېدونکي نه یو. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه درنه سوال کوم، جواب به رښتیا راکوي، هل جعلتم في هذه الشاة سما، په دې ګډ کې تاسو زهر اچولي وو که نه وو؟ هغوی ویل نو فما حملکم على ذلك، نو په دې کې م زهر ولې ور اچول؟ وی موږ وی که ته موږ ته معلومولې که ته دروغجن یې یو خو الله به موږ تا نه دمه کړي، او که ته رښتینی یې نو دا تا له نقصان نصیب نه درکوي. او ګوره په خپلو سترګو یې ولیدو چې څه دی؟ رښتینی دی، بیا یې ایمان نه یې راوړی. حسد دا د زړونو نه وباسئ ښه، بغض، تکبر، دوی تباه کړي دې خبرو دي، بغض، حسد، تکبر. تکبر چې ولې عربو کې پیغمبر، عربش انشاءالله نن درس کې راځي، ولې عربو کې پیغمبر، ولې دې مسلمانانو ته دومره عزت او موږ ته نه؟ دا ټول خبرې د حسد دي، او دا حسد سړی د دیندارۍ نه شاته پاتې کوي. عوام پرېږده، په دې مولیانو کې هم داسې ورته پکې میلاو شي چې هغوی حسد، او حسد د الله په دین کې، نو دا ډېره خطرناکه بیماري د انسان د حق نه لرې کوي. الله دې موږ ساتي. قل اتخذتم عند الله عهدا، ته ورته ووایه تاسو نیولی دی د الله سره لوز. د الله خو صفا خبرې، که الله د سره څه لوز کړی په آسماني کتابونو کې چې تاسو به جنت ته یو څو ورځو، جهنم ته یو څو ورځو دپاره ځي، بیا به جنت ته ځي، خو موږ ته به وښایي که دلیل راوړئ، ځکه چې دین کې خو دلیل چلیږي. قل هاتوا برهانکم فلن یخلف الله عهدا، نو بیا خو هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه. که لوز الله کړی نو بیا خو خبره صحیح ده، ولې؟ ځکه چې الله د لوز خلاف ورزي نه کوي، خو خبره داسې نه ده. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ، دلیل پرې سره نشته، علم پرې سره نشته، دروغ وایي. ام دلته راوړه، ام تقولون، او دا ام چې دی دا په معنی د بل سره په عربۍ کې راځي، موږ چې ورته بل کې وایو، نو دلته ام په معنی د بل دی. ام تقولون دلته د ترجمه نه چې کنه تاسو هغه څه وایي، نه، ام تقولون بلکې تاسو وایي هغه څه په الله باندې چې تاسو سره علم نشته. اوس رب العالمین د خبرې وضاحت کوي
چې دا دوی چې کومه خبره وکړه او ارمانونه کوي نو په دې کار نه کېږي. بلا بلکې من کسب سیئه چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړو دلره ګناه ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان اور والدي هم فيها خالدون دوی به پاگی کمی شئی. خبر در مانون نه ده گناهگار ته به د گناه انجام رسی. بلا من کسب سیئه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی د سیئه نه مراد شرک ته، یعنی چا چې شرک وکړو واحاطت به خطیئته او راګیر کړو دی گناه دا شرکی چې کړی د کوم وخته پورې د مرګه پورې دی جهنمی دی همیشه د پاره به پکې. ځکه که موږ داسې ووایو چې عامه ګناه ده نو په عامه ګناه چې یو موحد مړ شي د همیشه دپاره خو جهنم ته نه ځي که نه، څه وخت دپاره به ځي او بیا به د جهنم نه روځي. ځکه امام حسن بصری رحمه الله به وي واحاطت به خطیئته احاط به شرکه، شرک راګیر کو نو پاک شرک باندې مړ شو نو چې څوک هم په شرک باندې مړ شي د همیشه دپاره جهنمی دی والعیاذ بالله. او دې کې یو دا فایده هم پرته ده چې د ګناهونو نه یره پکار ده. دا ګناهونه چې په سړي راجمع شي او راګیرې کې تباه کوي. واحاطت به ګناهونه ته ګیره واچوله، دې ګناهونو راګیر کو تباه و برباد شو. او ځکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب، ځان ساتئ د هغه ګناهونو چې خلک سپک ګڼي. مړه دا خو وړه خبره ده، هېڅ خبره نه ده. فانهن یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنه، دا ګناهونه راجمع شي تر دې چې سړی تباه کړي. دا ګناهونه سړی تباه کوي، دا چې سړي ته څه ښکاري؟ واړه ښکاري. او ځکه دا یاده کوي زړه ته یې کوزه کوي. دې ته چېرته مه ګورئ چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده، ګوره دې ته چې د څومره لوی رب نافرماني کوي. یعنې یو سړی دا وړه خبر تا ته خو دا ګناه وړه ښکاري خو ته تې چا منع کړی؟ الله تې منع کړی. نو د الله نافرماني کول ته سوچ وکړه دا عظیم رب نافرماني ته کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال هم یو روایت کې بیان کړی، لکه یو قوم یو ځي ته ورشي په سفر باندې رواني یو ځي کې کوشي، نو بیا دوی د اور لګولو دپاره کسان ولیږي، نو هر یو لرګی راوړي تر دې چې غټ پڼ د لرګو ته جوړ شي، بیا اور ولګوي. نو څنګه چې دا وړوکی لرګی راجمع شو د هغې نه یو غټ پڼ جوړ شو، غټ ګېډۍ ته جوړ شو. نو دغه شان دا ګناهونه راجمع کېږي. ته خو ته واړه وې او ته خو یې وړې خبرې دي، زه خیر دی، یو ورځ به دې تباه کړي. او په دې مه دوکه کېږئ چې د اوسه پورې ته الله څه نه دي ویلي، دا جمع کېږي او یو ورځ به دې پکې راګیر کړي. د هغې نه به د الله وایي دا خو د کافرانو حال شو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. مخکې وضاحت شوی چې ایمان او عمل صالح څه ته وایي. اولئک اصحاب الجنه، هم دغه کسان جنتیان دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه یي. رد دغوی دغه ارمانونو وشو، لکه څنګه چې الله سورة النساء کوي لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. خبره د ارمانونو نه ده، خبره د څه ده؟ من یعمل سوءا یجزه به،
چا چې بد عمل وکړو بدله به ورته میلاویږي ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه او چا چې نیک عمل وکړو به چېرته ځي ابه جنت ته ځي په دې کار نه کېږي چې ته تشې قصو ته پروت او ارمانونو ته یې ډډه لګولې ده. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د یهودو بله نافرماني ذکر کوي. د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د یهودو بله نافرماني ذکر کوي ځکه چې بعض هم د دوی روان دي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې بندګي به نه کوئ مګر د یو الله. الله د دوی نه لوزونه اخیستي وو. دی ته به څه کې اخیستي وو؟ لوزونه یې ته په تورات کې اخیستي وو. نو تورات کې څنګه لوز اخیستی شوی؟ تاسو سره الله سره لوز اخیستی؟ نو قرآن کې څنګه لوز تا نه علي؟ نه زه د کتاب خبره نه په قرآن باندې زموږ ایمان دی. دی جواب دی تا پې ایمان راوړی چې دا خبرې د الله دي زه منم چې څه راته ویلي دي د کولو هغه به کوم چې د څه نه منع کړی زه به منع کېږم. دې ته لوز وایي. دا تاسو هم د الله سره لوزونه کړي دي. ګورئ نو د هغوی نه الله لوز اخیستی و لا تعبدون الا الله. اولنی لوز هغه د توحید په باره کې دی بلکې دا مخلوق الله پیدا کړی دی دپاره دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون سورة الانبیاء کی دی. هر کله چې الله وي موږ یو رسول لېږلی دی نو موږ ته دا وحي کړې ده چې نشتی د عبادت حقدار مگر الله وي یو زه نو زما بندگی کوئ. نو اولنی حق چې په موږ باندې دی او عظیم حق چې په موږ باندې دی هغه توحید د الله دی. خالص د الله بندگی کول او د الله سره به څه شی دا نه شریک کې. دا اولنی حق دی او د توحید نه اخوا ته نشي تلی چې یاره زه توحید پرېږدم او ډایرکټ بل عمل ته اوړم. د دې توحید نه علاوه چې دنیا کې څومره نیک اعمال دي دا ټولو کې که نه او توحید د پکې نه نو تاله هېڅ فایده نه درکوي. دا خبره یاده کوي. ګورې نو د هغوی نه دا لوز اخیستی شوی چې لا تعبدون الا الله بندگی به نه کوئ مګر د یو الله. وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به احسان کوئ. په الله پسې د الله په حق پسې بیا لوی حق چې دی په مخلوقینو کې هغه د مور او پلار دی. د مور پلار لوی حق دی ځکه الله په قرآن کې د خپل حق سره یو ځای ذکر کوي. اوس دلته وګوره لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان ان اشكر لي ولوالديك. زما شکر ادا کوه د مور پلار شکر ادا کوه. او حدیث کې راځي په صحیحینو کې د صحیح بخاری صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ای العمل افضل په اعمالو کې غوره عمل کوم یو دی؟ وی الصلاة علی وقتها په خپل وخت باندې مونځ کول. ثم ای بیا کوم یو غوره دی؟ وی بر الوالدین مور پلار سره ښه کول. او یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی یو کس راغی وی یا رسول الله د چا سره ښه وکړم او څوک د دې ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښه وکړم؟ وی امک د مور سره دې ښه کوه. وی بیا وی امک وی بیا امک بیا اباک بیا دې پلار ثم ادناک ادناک بیا پسې چې هغه به څوک نږدې دی بیا چې هغه به څوک نږدې دی بیا په دې طریقې سره ځه. دینداري د هغه وخته پورې نه پوره کېږي چې څو پورې دې د مور پلار سره ښه نه یې کړي. او تعجب به په هغه دینداره باندې وکړي چې دعوه د دیندارۍ کوي او د مور پلار سره کردار هغه داسې چې سړی ورته حیران شي.
عجیبه دینداری ده. د مور پلار سره احسان نشته او دی دیندار. وبالوالدین احسانا، احسان ښېګړې ته وایي، دنیوي ښېګړه، اخروي ښېګړه. اخروي دینی ښېګړه دا ده چې ته د هغوی په دین کې خیرخواهي وکړې. صرف په دې کار نه کېږي چې توره د میاشت په آخره کې یو 500 روپاټۍ لګي. ته دا معلومات هم وکړه چې ستا دا پلار، ستا دا مور، دوی په دې دین پوهه دي او که نه دي پوهه. عقیده یې څه ده؟ داسې نه اکثر مشران هغه پخوانۍ قصې ذهن کې پرتې چې یاره عقیده ګډوډه خو نه ده، الله دې نه کړي داسې نه مړه شي او جهنم ته لاړ شي. مونځ ته یې وګوره چې مونځ یې څنګه دی، نور د دین مسلې دي اهم یې هغه ورته وښایه. دا ښېګړه د مور پلار سره لویه چې ته دا کوشش وکړې چې الله یې د عذاب نه بچ کړي او دوی جنت ته لاړ شي. مونږ خو اول خو کمزورتیا په معاشره کې په ښېګړه کې ده او بیا ښېګړه دغې ته وایو چې 500 روپاټۍ ولېږه او بس ما غر په شا کړی د احد غر او بس غټه توره مې وواله. څه کې زه خو لېږم او به په مجلس کې او به بیټکونو کې مو وایي پلار له مې دا وکړو، مور له مې دا وکړو، هغوی له مې دا وکړو. نو بیا به ورسره دنیوي ښېګړې کې دنیوي ښېګړه کومه ښېګړه باندې چې ستا وس رسي هغه به د هغوی سره کې. د هغوی د رزق خیال ساتل، د هغوی د جوړې جامې خیال ساتل، د هغوی د دوایي، د هغوی د علاج، د هغوی خبره منل چې د شریعت خلاف نه، د هغوی ادب او احترام کول، د هغوی په مخ کې آواز نه اوچتول، د هغوی بې ادبي نه کول، دا ټول په ښېګړه کې دننه راځي. او څه ناشنا حالات جوړ شي چې کله یو معاشره د دین نه لرې شي نو بیا پکې داسې کېږي لکه بدرو چې هغه یو هلک راولګېد او پلار یې مړ کړو. الله وایي وبالوالدین احسانا، ښه ورسره کوئ. ښه کول خو پرېږده، هغه وله ژوند له منډه ختم کړو. دا تربیت د هغه د دې انټرنیټ نه او د معاشرې د دې اکثرو خلکو نه اخیستی دی. ځکه چې خلک چاله قبولیت ورکړي نو د هغه دا سوچ شي چې زما دا لار څه ده، زما دا لار صحیح ده. اوس که ته په لاره کې روان یې او سګرټ څکې او تا سره یو مسلمان میلاو شي، دا پخوا د مسلمانانو طریقه وګورئ ښه، اوس لږو خلکو کې او تا سره یو مسلمان میلاو شي او تا ته وایي وروره نه دا حرام دي. ګوره دنیا هم خپله تباه کې، آخرت هم تباه کې. یو درته ووایي بیا در سره څه وخت بعد بل میلاو شو، بل درته وایي بل، آخر به ته رواج یې ځمکې له چې مړه دا در کوه ده ځان به راته بې بد ښکارېږي. داسې زه په ګناه کې اخته یم، هر سړی راته وایي پرې به دي بیا دغه ګناه مجبوره به شي، ځکه چې خوا و شا خلک دې نه پرېږدي هغه ګناه کولو ته. خو چې کله یو معاشره کې تا ته هله د تعجب په نظر کتی کېږي چې کله ته دینداري کې او دا ګیره دې ډېره اوږده ده، دا پنسې دې اوچتې کړي دي او دا څه قصه ده او دا مونځ او دا درسونه او دا به یعنی معاشره ته مجبوره کوي دې ته چې دینداري پرېږده. په ګاډي کې په تیز اواز کې سندرې لګېدلي دي، عامه خبره ده. براینا ملکان را کوشوي دي، په روډونو کې ګډېږي، عامه خبره ده. پروګرام دی، هغې ته خوشحالي وایي، هغې ته سیر او سیاحت وایي. نشې تماشې سګرټ څکې کېږي، چرس، بنګ، هیروین، آیس تباهي وکړه، ښځو هم شروع وکړه. ولې؟ ځکه چې معاشره د دین نه لرې کېږي. او که چېرته موږ د ګناه نه کرکه کولی که نه نو زموږ په معاشره کې به ګناهونو پرمختګ نه وی کړی. خو ګناهونه چې زموږ په معاشره کې روان دي په تیزۍ سره نو موږ ته کرکه نه ده کړې. او که موږ ته کرکه کړې ده نو صرف هم د ځان دپاره کړې ده، بل مسلمان هم ته نه دی منع کړی. دا حقایق دي او په دې کې موږ ټول لازو خفه نه شي. داسې وایي تاسو وایي چې یاره ډېر موږ یادوي، زه په تاسو ټولو کې کمزوری یم په دعوت کې، تاسو وښیئ انشاءالله
چې یو سړی بچي ته نشي ویلی چې دا کار غلط دی او دا صحیح دی، دی به نور چا ته ووایي. یو سړی خپلې ښځې ته نشي ویلی، ښځې ته چې دا ستا دا کار چې دی دا غلط دی، ستا دا لباس دا غیر شرعي دی. رور ته نه وایي، خور ته نه وایي، ته څه دی او بهر خلکو ته نصیحت وکړي. او بعض بهر نصیحتونه کوي او کور کې نه کوي، او بعض صرف په کور کې خبره کوي، بهر خبره نه کوي. نه، ته چې کوم ځای کې غلط کار ویني په حکمت سره د وس مطابق به په هغې باندې څه کې رد به کوې. خبره مې دا کوله چې دغه هلک راپاڅېدو، پلار یې مړ کړو، دې کې د معاشرین کردار دی که نه دی؟ دی پرون او یو دکان ته ورغلم درس نه بعد، هلته یو ماشوم راغی، داسې 10-12 کاله عمر به و، او دا ویښته یې څه په ناروا طریقو سره کټ کړي دي او پوره یو طرف ته اوږده کړي دي او داسې په دې مخې پراته وو او دا یو طرف بلکل خالي وو. هسې ما چې ورته وکتو، ما سوچ کوم دی هم که مخنیوی ونه شو نو دی د حق هلک په لار روان دی، هغه پلار یې چې مړ کړی دی، دی هم په هغه طرف روان دی. عجیبه ده، ده ته هم پلار ګوري خاندي، ویښته یې ګډ شوي دي. زوی چې غلط کار وکړي، سړی ورته ویل دا ځان نه یې څه ښځه جوړه کړې ده، د وړوکوالي نه ته ورته ووایي چې نه بچیه، بلکې داسې ورته ووایه، وایي زویه د ویښتو کې ډېر ګوتې وهل راوهل، دا په مخه منګزول او په مخه پې دا تیل میل لګول او چې دا دې خراب شو، دا هم د ښځو عادت دی، دا مه کوه. وړوکوالي نه داسې پوه کړه، د سړو خویونه ورته وښایه، دی هله چې لوی شي بیا په دغه باندې روان. نو الله دې رحم وکړي. الله وایي ښه ورسره کوئ او یو ظالم راولګي مړي کړي. مخکې ورځو کې مې ویډیو کته دی، یو مشرې زنانه یو ملګري راته راولېږله، نو هغې جړل وی چې زما 3 دي که 2 زامن دي، هغوی په شریکه وایلی او سره د هغوی د ښځو. نو مور ده بیا هم څه دغه ګوري، وایي زه نو تاسو ووالم، تاسو خو هلکان یې، نو د ښځو ستاسو چې دوی ولې ووالم، تاسو خو هلکان یې. بیا ولم دا مور یو دغه ګوري، ګوري که هلکان شي نو مور به وایي، او دغه هلک د سره هلک نه دی، دغه سړی د سره سړی نه دی چې مور ته اواز اوچتوي زه ورته سړی نه یم، پرېږدله وهل. انسان حیران شي چې دا موږ به کوم طرف روان یو. بیا موږ وایو هله اوړه ګران شو، ټماټر ګران شو، بدامني ده او ډزې دي او دماکي دي او حکومت کته شو، حکومت بره شو. موږ اول خپل ګریوان ته وګورو چې موږ په کوم حالاتو کې روان یو که نه؟ موږ څه ښه یو څه؟ موږ صرف دا وایو چې په ما دې کوم وزیر اعظم یې چې دی د عمر بن خطاب په شاني بس، نو ته به هم بیا ځان د هغه کسانو په شان کې کوم چې د عمر بن خطاب د باچایي لاندې وو. او ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته ورځ یو کس وي، وایي چې ته راغلی فتنې شروع شوي دي د عمر او د ابوبکر رضی الله عنهما، د هغوی وخت کې دا فتنې نه وي، او ته چې راغلی دا فتنې شروع شو د خوارجو د روافظو. اولا ناشنا جواب ورکو، و یا وخت کې فتنې په دې نه وي کله چې ابوبکر او عمر مشر نو زما په شانې کشران وو، اوس چې زه مشر یم نو ستا په شان مې کشران دي، نو فتنې به نه راځي. نه موږ بل ته ګوته اوچتو، ځان مې هېر کړی، نو د مور پلار سره ښېګړه چې څومره کولی شي، څومره چې کولی شي کوئ ورسره. وذي القربى او د خپلوانو سره، عام خپلوانی ذکر کړو. والیتاما او د یتیمانانو سره، چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي هغه یتیمي. او اهل لغت وی یتیم په انسانانو کې هغه چې پلار یې مړ شي، او په څاروو کې یتیم هغه چې مور یې مړه شي. ولې؟ ځکه چې مور یې ساتي. زناور او څاروي دوی کې مور د بچي ډېر خیال کوي. نو یتامه د یتیمانانو سره به ښه کوئ. اوس دلته که موږ خبره اوږده اوږدولی شو، خو هسې یعنې
ما ته دې ښکاري دا بعض خبرو د تفصیل مقام نه ده لکه اوس تاسو شروع کوم د یتیم د کفالت فضایل او یتیم دې ته وایي یتیم سره به دا کې دا ځاله موضوع ده هغې دپاره عام درسونه بیا اورئ لکه ما بعض تفسیرونه لیدلي بعض تفسیرونه به ډېر اوږده اوږده تفسیرونه وي 40 جلده 10 جلده او بعضو مفسرینو خپل تفسیر په دې طریقې سره اوږد کړی لکه د یتیم سره احسان نو د یتیم سره احسان موضوع کې هغه لاړ شي یو 100 پاڼې پې ولیکي نو خبره څه شوه اوږده شوه خو هر ځای کې سړی تفصیل نشي کولی اوس پوره قرآن دوره ده او زه تاسو ته یو خبره وضاحت او تفصیل او د مور پلار سره احسان دی کې چې سړی خبرې شروع کړي باب توبه ریږي نو د یتیم سره ښه کول د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډیتوب پې میلاوي والمساکین او د مسکینانو سره چې دومره سو سره نه چې به ځان یې ولګوي د غریبانانو سره ښه کول ګوره احسان یو د الله سره دی د الله سره احسان څنګه دی خاص د الله عبادت کول او په ښه طریقې سره یې کول نو ورپسې احسان د مخلوق سره به هم کړي نو ګوره مخکې د الله خبره شو د مخلوق کې ده وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې نو ښایسته خبرې امام حسن بصري رحمه الله وایي یعنې خلکو ته د ښه کار وایي د بد نه یې منع کوئ او خلکو ته معافي کوئ خلکو سره نرمي کوئ او بعض علما وایي هر ښایسته خوی پکې راغی یعنې د خلکو سره ښایسته خوی ساتئ او بعض لا دا وایي ویقولو للناس حسنا خلکو ته ښایسته خبرې کوي یعنې خلکو ته به هغه حقیقت بیانوي کوم چې تورات کې دی دا به کوم دننه راغی مخکې وایي چې ښه به ورسره کوئ نو اوس وایي چې ښه به ورته وایي یعنې په ژبه به هم د خلکو سره ښه کې او باقي اندامونو باندې هم د خلکو سره ښه کې وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ او پابندی د مانځه کوئ او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات مخکې خبره تېره شوې ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا تاسو واوړېدئ د دې نه مګر لږ کسان ستاسو نه یعنې ډېر ته ډېر اغوښتي اغوښتل څه مطلب دی نه ده عمل پې نه دی کړی یعنې تش په خوله لوز دی زموږ لوز دی موږ دا کار کوو بیا یې نه دی کړی الا قلیلا منکم ښه خلک پکې وو ګوره حق ته به حق وی باطل ته به باطل وی خبره چې څنګه دا قشان به یې کې چې ښه پکې وو الله وی ښه پکې وو الا قلیلا منکم دا نه چې د یو قوم سره دشمنۍ کې تا نه حق څه شي هغه پاتې شي نه حق به وی رښتیا به وی وأنتم معرضون او تاسو اعراض کوونکي اوس دلته یو سوال زړه ته راځي الله وی ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ صحیح شو وانتم معرضون او تاسو اعراض کوئ څه فرق دی دې کې او هغې کې یو معنی نه شو بارک الله فیک هغه اولني کې دا وي چې تاسو د دې لوزونو نه واوړېدئ وانتم معرضون دا جمله اسمیه ده د دې دپاره راوړه چې ستاسو دا حال دغه وخت کې نو دا همیشه دی تاسو همیشه د الله د احکاماتو نه مخ اړولی دي او هغې ته م غاړه نه دی ایښودي او سبحان الله ګوره داسې لوزونه موږ سره هم شوي دي سورة النساء کې الله موږ ته وایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم دا خبره ګوره زموږ سره هم ده داسې تاسو صرف د چا په سوچ کې بني اسرائیلو چې یاره بني اسرائیلو ته الله ویلو تا ته څه ویلي تا ته څه ویلي ته دې خلاف کوه نو داسې نه چې ته دې کې زموږ دپاره عبرت داسې نه چې ته هم د هغوی په شان مخ واړې ته به پې عمل کې اوس ګوره
په شرک پسې بیا غټه ګناه راځي د خلکو وینې تویول. په شرک پسې ګناه راځي وینې تویول. په شرک کې تا ډاکه وکړه او د الله په حق دی یعنی لاس ور واچول او د الله حق ترې واخیستو بل چاله دی ورکړو. او په وینه کې یو قتل کولو کې تا د یو سړي په ژوند لاس ور واچول او هغه دې ووجو، هغه دې مړ کړو په ناحق. نو ځکه په شرک پسې قتل ذکر کوي او دا نن سبا پښتنو کې ډېر عام شوی. یاره زه کله نه کله سوچ کوم زه په دې دنیا کې به ارزانه وینه د پښتنو وي، که نه ارزانه به زمونږ کله په یو باندې مري او کله په بله باندې مري، کله په یو طریقه او کله په بله طریقه او کله یو بل وجني، وینه ارزانه شوې ده. دا لویه ګناه ده، نه دي خبر دي دا خلک. انشاءالله دې باره کې ایتونه را روان دي، هلته به تفصیل وکړو.